پاکستان څنګه له طالبانو وډار شو؟ له طالبانو یې څه غوښتل؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان سرپرست صدراعظم د طالبانو سره د همکارۍ ډیروالی غوښتی. د پاکستان سرپرست صدراعظم انوارالحق کاکړ یکشنبه سپتمبر 18 په افغانستان کې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند ته په یوه لیک کې د دواړو هیوادونو اقتصادي او امنیتي ستونزو د حل لپاره د همکارۍ په ډیروالي ټینګار کړی. د پاکستان د صدراعظم یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته ویلي چې ښاغلی کاکړ په دې لیک کې طالبانو د حکومت مشر څخه مننه کړې چې تیره میاشت یې ورته د صدراعظمۍ مبارکي ورکړې وه. دې چارواکي همدارنګه ویلي چې په لیک کې د افغانستان د حکومت سره د امنیت په برخه کې اندېښنې شریکې شوي او په دې ټینګار شوی چې په ګډه د دې ستونزو د حل لارې چارې ولټول شي ترڅو دواړو هیوادونه وکړی شي اقتصادي پرمختګ وکړي او سوداګري پراخه شي. د پاکستان صدراعظم په دې لیک کې لیکلي سیمه ییز اتصال او سوداګري زموږ د ولسونو د نیکمرغۍ لپاره دی. موږ باید ډیر زیار وباسو چې دا ګډ اهداف ترلاسه کړو. د پاکستان حکومت او په کابل کې د طالبانو حکومت تر اوسه د دې لیک په هکله تبصره نه ده کړې، خو داسې مهال لیږل کیږي چې د اسلام آباد شکایتونه ډیر شوي دي. پاکستانی چارواکي شکایت لري چې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدو راهیسې په دې هیواد کې د وسلوالو بریدونو ډیر شوي او ادعا لري چې د همدې وسلوالو مشران په افغانستان کې پټ دي او له هماغه ځایه څخه په پاکستان کې د بریدونو بندوبست کوي. خو طالبان بیا دا تورونه نه مني او وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان د خاورې څخه د بل چا پر ضد کار واخلي. د پاکستان سرپرست صدراعظم تیره اونۍ امریکا غږ ته دا هم ویلي و چې د اړتیا پر وخت به په افغانستان کې دننه د پاکستاني طالبانو غورځنګ ټي ټي پي د پټېدو په ځایونو باندې نظامي عملیات او یا د بې پیلوټو الوتکو بریدونه وکړي.